الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرینو، ستاسو په حضور کې ما د قرآن کریم د یو آیات تلاوت پیش کړي. دی آیات کې انسانانو ته د الله تعالی د طرفه په مختلفو حالاتو کې د تسلی یو ډېر لوی پیغام پروت دی. زه د ټولو څه مخکې ستاسو په حضور کې د قرآن کریم د دې آیات ترجمه پیشوم او د هغې د ترجمې سره د قرآن کریم د دې آیات یو څه وضاحت کوم. الله تعالی دې ماته د صحیح وضاحت کولو توفیق راکړي چې د قرآن کریم څومره هدایات زموږ او ستاسو مخکې پیشیږي. الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته هغې باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. الله تعالی انسانانو ته قرآن کریم کې دا وینا کوي: ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع. ای انسانانو، موږ به ستاسو امتحان ضرور اخلو. تاسو باندې به امتحانات راځي، مشکلات به راځي او ستاسو ازموینه او امتحان به اخیستل کیږي. کله کله هغه امتحان الله تعالی وایي من الخوف، کله په بیره باندې اخیستل کیږي. د دشمن د طرفه بیره ده، د مسکنت در باندې بیره ده، د لوږې در باندې خطره ده او نور حالات دي چې هغې ستا په زړه کې وام او بیره راځي. والجوع، کله کله هغه امتحان په لوږه باندې اخلم چې کاروبار نستا، رزق و نفقه نستا، زندگی ستړې ده او نظام ټول ستړی درته معلومیږي. او د دې څه وروسته کله کله هغه امتحان چې الله تعالی اخي، هغې کله جاني امتحان اخي او کله کله د مالو د باغو امتحان اخي او په مختلفو اشکالو باندې الله تعالی پر تاسو باندې امتحانونه راولي. کله حادثات راځي، کله آفات راځي، کله بلاګانې راځي او کله مصیبتونه او پریشانۍ راځي. لیکن الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وبشر الصابرین چې په دې امتحاني حالاتو کې کم څوک صبر لري، هغې ته زما د طرفه زیری ورکه، د کامیابۍ زیری ورکه، د فلاح زیری ورکه، د امتحاناتو څخه د خلاصون زیری ورکه او د دې حالاتو په مقابل کې د ښو ورځو د راتللو زیری ورکه. او چې کم څوک په دې حالاتو کې الله تعالی ته متوجه کیږي، د هغې دا عقیده یي چې کله مصیبت او پریشاني راسي نو د ده په زړه کې هم دا کیفیت او عقیده ده چې موږ د الله تعالی مخلوق یو، موږ د الله تعالی مملوک یو، موږ د الله تعالی بندګان یو و انا الیه راجعون. څو ورځې بعد موږ الله تعالی ته ټوله پیشیږو. نو چې د کم سړي د امتحاناتو په حالت کې په زړه کې هم دا عقیده ده چې زه د الله تعالی مخلوق یم، چې الله تعالی سره کوي، په دې کې الله تعالی یو حکمت لري. څو ورځې بعد الله تعالی و حضور ته پیشیږم، الله تعالی د دې ټولو کړو، د دې ټولو خبرو
او د ټولو حالاتو زما سره جواب غواړي او د هغې ماته صله او بدله راکوي. نو پیغمبره دې خلکو ته زیری ورکړه دا صبر کوونکي خلک دي. په زړه کې هم د الله تعالی پر دې حالاتو باندې صبر لري، د الله تعالی په قضا باندې رضا لري او په خوله باندې هم همیشه صابرین او د صبر بغیر بل کلمه خپلې څخه نه راباسي. نو اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه، دې خلکو ته دا زیری ورکړه چې د الله تعالی د طرفه به رحمتونه راځي، د الله تعالی د طرفه به اسانۍ راځي، د الله تعالی د طرفه به انسانانو باندې د دې حالاتو په بدلون کې بهترین حالات راځي. اولئک هم المهتدون، او ټول انسانیت کې دغه خلق پر هدایت باندې دي چې د اسلام د طرفه کومه صراط مستقیم انسانانو ته ټاکل شوی ده چې د غم او د پریشانۍ په حالاتو کې صبر لري. نو دا خلق هغه خلق دي چې زندگی پر هدایت باندې روانه ده. نو د دې آیات صدا ښکاره معلومه ده چې پر انسان باندې امتحانات ضرور راځي، ځکه د انسان زندگی په دنیا کې ده او دنیا دارالامتحان ده. انسانان الله تعالی څو ورځې د لید درئ د انسانانو امتحان اخی، د هغه امتحان نتیجه پر حالت د زکندن ښکاره کوي او د هغه امتحان د نتیجې اعلان د قیامت په میدان کې کیږي. نو پر انسانانو باندې امتحانات ضرور راځي، کله به جانی نقصانات په امتحاناتو کې، د انسان د مرګ خطره به راځي، د انسان د بچی د مرګ خطره به راځي، د انسان د فلار د مرګ خطره به راځي او د انسان د ورور د مرګ خطره به راځي. او کله هغه امتحانات پر انسان باندې مالی راځي، کله به د انسان مځکه او پټی ځي، کله به د انسان باغ او میوه ځي، کله به د انسان مال او تجارت نقصانونه کوي. دا د دنیا د زندګۍ لازمی جز دی چې په دنیا کې به دا حالات پر سړی باندې راځي. او سوال دا دی چې دا حالات ولې الله تعالی پر انسانانو راولي؟ دی کې د الله تعالی حکمت سي. دا حالات ذکر الله تعالی پر انسانانو راولي چې د انسانانو په مابین کې امتیاز او تفریق او جداوالی راسي، چې الله تعالی په ښکاره باندې دا خبره ښکاره کړي چې زما پر قضا باندې څوک تسلیمیږي، زما پر فیصله باندې څوک صبر کولی شي او زما قضا څوک په سر سترګو باندې تسلیمولی شي. نو الله تعالی صابرین خلق د غیر صابرینو څخه جلا کوي، او چې کوم خلق صابرین دي د الله تعالی په قضا باندې رضا ده او د الله تعالی په فیصلو باندې خپل راضیتوب ښکاره کوي، نو الله تعالی د هغې ته کامیابي ور نصیب کوي او هغې الله تعالی پر هدایت او کامیابي باندې برابر انسانان بولي. نو دنیا دارالمحن دی او دارالامتحان دی، په دنیا کې امتحانات ضرور راځي، خو دې امتحاناتو کې د الله تعالی مقصود دا دی چې د انسانیت په مابین کې تفریق او امتیاز وکړي. تاسو ګورئ هر سړی چې سهار په کور کې راکښیني د هغې او مخ ته دوه کیفیته راځي. کله چې دی راکښیني زندګي به د آرامي د سکون به وي، او کله چې دی راکښیني زندګي به د غم وي، کله به د پریشانۍ وي. کله چې دی راکښیني د خوشحالۍ ورځې د خوشحالۍ په کیفیت کې راپورته کیږي، کله چې دی راپورته سي د غم ورځې دي د غم په حالاتو کې راپورته کیږي. کله چې سړی سهار راکښیني د انسان لاس پراخي مال او دولت اساني، او کله بیا د انسان زندگی په غربت او په مشقت او په مسکنت کې. کله د انسان چې سهار راکښیني خوله د خندا څخه خاندي او خوله د خندا ډکوي، او کله بیا په سترګو کې د ژړا اوښکې ولاړي. نو انسان چې سهار راکښیني انسان د دې دوه کیفیاتو سره خامخا په دې دوه کې د یو سره مخامخ کیږي. دغه رقم چې کله ورځ ور باندې تیره سي شپه ور باندې راسي، په شپه به هم په دې دوه کیفیاتو کې د یو کیفیت سره مخامخ کیږي، یا به د خوشحالۍ کیفیت، یا به د غم کیفیت، یا به د اسانۍ کیفیت، یا به د سختۍ کیفیت، یا به د خندا کیفیت، یا به د ژړا کیفیت. لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې مؤمن بنده ته الله تعالی په دې دواړو کیفیتو کې نفع او ګټه یې شي. که پر مؤمن باندې د غم کیفیت دی کیم د مؤمن ګټه ده، او که پر مؤمن باندې د پریشان دا خوشحالۍ کیفیت دی کیم د مؤمن ګټه ده. مؤمن الله تعالی عجیب پیدا کړی دی، او د مؤمن عجیب او غریب کیفیت دی چې په حالت د غم کې د ته الله تعالی نفع ورکوي، او په حالت د خوشحالۍ کې هم الله تعالی د ته نفع ورکوي. کچېرې پر انسان باندې حالت د خوشحالۍ، د انسان لاس پراخي او مال او دولت او د انسان زندگی په ښه شکل باندې، بیا خو چې دغه مؤمن د خپل دماغ څخه غفلت لري کی او پر دې ښه حالت باندې الله تعالی ته شکر ادا کی،
دغه الله ته شکر ادا کول دا به د الله تعالی د محبوبیت علامه او په دې علامه به الله تعالی د دس راضي کیږي او د دې شکر په بدله کې به الله تعالی د جنت ورکړي. ځکه حضرت انس رضی الله عنه یو روایت را نقل کړي چې الله تعالی په ټولو انسانانو کې چې به حد خوشحالي د هغه بنده سره الله تعالی ډیر راضي ډیر خوشاله چې هغه نفقه پیدا کې بهترینه نفقه وخوري پر هغه نفقه باندې بهترینه سړی او بور پسې وچري او دا غي سورسته الحمدلله د الله تعالی شکر ادا کی او دا د الله تعالی یو نعمت او احسان وبولي. الله تعالی د دې بنده سره ډیر راضي. نو کچیره پر انسان باندې په ژوندۍ کې شی ورزي او د شو ورځو په ورسته کې د هغې شکر ادا کی نو الله تعالی دا شکر د خپل رضا ذریعه ګرځي په دې باندې د دس راضي کیږي. حضرت اسماء بنت یزید رضی الله عنها یو روایت را نقل کړي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کله د قیامت میدان راس او انسانان د قیامت د حساب او کتاب د فارا د قیامت په میدان کې د ډېر حد ډېر وجده زمانہ انتظارونه وکړي چې کله د امتحاناتو د شروع کېدلو کیفیت راس نو د الله تعالی د طرفه پر ټوله قیامت باندې اولین او آخرین ټوله حاضر دي، انبیاء او اولیاء ټوله حاضر دي. نو الله تعالی قیامت ولا باندې د منادی په ذریعہ باندې ندا کوازو کی. الله تعالی ورته انسانانو حساب او کتاب شروع کیږي لیکن غره خلک یو غشت راوځي، یعنی دا معنا چې هغه خلک الله تعالی د حساب او کتاب سره معافي. نو هغه منادی یو ځل نداو کی چې الذين يهجرون المضاجع چې کوم خلکو په دنیا کې د شپې ګرمې بسترې پرې شوې او د تهجد د لمانځو د عبادت لپاره راولاړېدل او شپه د بسترې بجای پر مسله باندې تیروله، دا په تاسو کې غوره خلک دي دا راوځي د قیامت نه یو څه کسان به راولاړ سي ملایکه به یو طرف ته کی. دویم ځل به هغې دا وایي چې هغه خلک غوره خلک دي چې هغې د بیع او د شرا په هر حالت کې د الله تعالی د رضا سره نه غافله کېدل. چې کله به شیخ خرڅاوي هم به په دې کې عقیده دا و چې زما رب خو په دې کې زما سره نه ناراضه کېږي، او چې کله به شی رانیوي هم به دا عقیده و چې یاره داسې عمل راسونه سي چې زما رب زما سره ناراضه سي. نو کم خلک چې د بیع او د شرا په وخت کې د الله سره نه غافله کېدل هغې خلک هم تاسو کې بهترین دي هغه راوځي. او دریم نمبر به وایي چې کم خلک هغې په سختي او خوشحالي کې، هغې په مسکنت او مالداري کې، هغه په ښه حالت او بد حالت کې د الله د ذات سره نظر نه اړوي، بل طرف ته په ښه حالت کې شکر ادا کوي او په بد حالت کې صبر کوي. دا په تاسو کې بهترین خلک دي، دا مراوځي. چې کله دغه درې ډلې د قیامت د انسانانو سره جلا کی نو الله تعالی به دې درې ډلې ته وایي چې تاسو ځای جنت لس تاسو سره حساب او کتاب نشته. د دې سما سوا چې څومره انسانان د قیامت په میدان کې پاتې سي بیا به حساب او کتاب د هغې خلکو سره کېږي. نو کچیرې پر مؤمن باندې شی ورځي د خوشحالۍ ورځي او پر هغه شو ورځو د خوشحالۍ پر ورځو د بنده ته الله تعالی د شکر توفیق ولورکړي نو دی کوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي د دې بنده نفع ده او ګټه ده. او کچیرې پر مؤمن باندې چې سهار راپورته سلو پر هغې باندې د سختۍ حالت دی، د مسکنت ورځې دي او د غم او د بیمارۍ او د پریشانۍ حالت دی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي کچیرې دا مؤمن پر دې حالاتو باندې صبر وکړي دی کوم د دې مؤمن ګټه او نفع ده، ځکه چې د دې ورځو په ذریعه باندې الله تعالی د دې مؤمن ګناهونه معافوي او د دې ورځو په ذریعه باندې الله تعالی د مؤمن ته په جنتو کې لوړې درجې ورکوي او د دې ورځو په واجب باندې الله تعالی د مؤمن د جنت اعلی درجاتو ته رسوي. ځکه د روایت څخه دا معلومیږي چې ډېر ځله الله تعالی یو مؤمن ته په جنت کې لوړه درجه وټاکي، لیکن مؤمن په عمل کې کمزور دی، په خپل عبادت باندې هغه درجې ته ځان نشي رسولی، نو هغه مؤمن په زندگی کې اختیاري مجاهده نه وي، نو الله تعالی پر ده باندې اضطراري مجاهده کښېږدي. اضطراري دا معنا چې الله تعالی د خپل طرفه یا په یو مشکل کې اخته کی، یا په مصیبت کې اخته کی، یا په بیماری باندې اخته کی، یا په مسکنت او پریشانی کې راولي او الله تعالی د هغې سره دې بنده ته د صبر توفیق ورکړي، د هغې صبر په خاطر په ډېره لږ زمانه کې بنده هغه لوړې درجې د جنت ته دستي ځان ورسوي. که یو حدیث شریف راځي چې کله بنده باندې بیماري او ناجوړي راسي، ګناهګاره بنده دی، هغې الله تعالی بیماره کوي. چې کله څو ورځې ده په ناجوړي کې تېرې کړې د ناجوړۍ څه وروسته چې دی جوړوالی او صحت لراسي الله تعالی د ګناهونو څه داسې صفا کړي که یوم ولدت امه، لکه په دې ورځ چې دی د ګناه مور څه پیدا شوی. علماو لیکلي دي چې د منې په زمانه کې سړی د ودرختې پاڼې ژړي
او د درختې تنه کمزوري او یو سړی په زور باندې د تنه ونسي داسې ډېر حرکت چابک وله ورکي لکه دا پاڼې چې د دې درخت څه پر مځکه باندې څومره ژر ژر څومره چابکې راشوه کېږي د ناجوړۍ په وخت کې د انسان د زندګۍ او عملنامې څخه دا ګناهونه هم داسې چابک شوه کېږي ما درته ویل که چیرې پر مؤمن باندې د غم حالت د پریشانۍ زمانه الله تعالی پر دې غم او پریشانۍ باندې د صبر ورکړي د پیغمبر علیه السلام وایي دې کې هم د ډېره نفع وګټي یو حدیث شریف کې راځي چې کله قیامت میدان راسي نو د قیامت په میدان کې ټول خلک هغه حساب و کتاب ته راس نو یو منادي ندا وکړي اعلان وکړي چې خلکو ولاړ سي د خپل وشکو بدله نن د خپل رب څه واخلي د هغې انسانانو په دې باندې سر نه خلاصېږي چې د وشکو بدله څنګه واخلو نو هغه ملایکه ورته وایي چې کوم چا باندې الله تعالی په دنیا کې ستړی حالت راوستلی و غم یې راوستلی و پریشاني یې راوستلی و د هغې په خاطر د ده سترګې وشکې کړي دي نن ولاړ سي د خپل رب څه د دې وشکو د څاڅکې بدله واخلي نو یو سړی به ولاړ سي یا الله ما زندګي په مسکنت کې تېره کړې وه او یا الله د هغې حالاتو په خاطر زما د دې سترګو څه اوښکې راغلې بل به ولاړ سي الله زما زندګي ټولو په بیماري کې تېره سوې وه بل به ولاړ سي الله زما څه د زوی نعمت ته اخیستی و په هغې باندې زما سترګو اوښکې کړي بل به ولاړ سي چې زما څه د پلار نعمت اخیستل سوی و بل به وایي چې زما څه د ورور نعمت اخیستل سوی و نو بیا به الله تعالی د هغې اوښکو په بدله کې چې کوم نعمتونه دي انسانانو ته ورکوي نو ټوله د قیامت انسانان چې هغه نعمتونه ویني نو هغوی به دا وایي کاش کې په دنیا کې زموږ سره هر څومره مشقتونه او تکلیفونه یو ځای سوي وای خو نن دا نعمتونه زموږ په نصیب باندې ما درته ویل چې کله بنده پر دې مصیبت باندې صبر وکړي نو بیا صبر هم د ده دپاره ډېره لو ګټی یو حدیث شریف کې راځي چې د قیامت میدان کې الله تعالی د دې ستړي بنده سره سرګوشي کوي سرګوشي داسې وي لکه یو دوست چې بل دوست غېږ ته رانږدې کړي لاس ورباندې واچي او د محبت په شکل په دې غوږ کې خبر ورته کوي الله تعالی ورته یې بنده پر ما باندې ارزانه نه وې پر ما باندې بې قدر او بې قیمته نه وې او ای بنده زما په خزانو کې کمی نه و زما په قدرت کې کمی نه و صرف ستا دپاره په قیامت کې دغه نعمتونه برابر کړي او دې نعمتو ته په خپل عمل باندې نسوې رسېدلی نو ما پر تا باندې دغه حالات راوستو چې نن مې د دې نعمتو مستحق شو ما درته ویل چې مصیبت کا انسان سهار راکښیني حالت د ستړیایي د پریشانۍ او پر دې پریشانۍ باندې انسان صبر وکړي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي دې صبر کې هم د انسان ګټئ نو پر انسان باندې که چیرې د غم حالت او هغې ته الله تعالی د صبر توفیق ورکړي یا پر انسان باندې الله تعالی د خوشحالۍ کیفیت راولي انسان ته د شکر توفیق ورکړي دې دواړو کې الله تعالی د مؤمن ګټه ګرځولې ده او پیغمبر علیه السلام وایي دې دواړو کې د دې مؤمن نفع ده حضرت انس رضی الله عنه یو روایت را نقل کوي اوږد روایت دی زه د هغې صرف خلاصه راخم حضرت انس رضی الله عنه وایي چې کله د مځکې پر مخ الله تعالی د یو بنده سره محبت روانوي هغې بنده په دې ټولو بندګانو کې ځان ته محبوب ګرځي ځان ته نږدې ګرځي یا د مځکې پر مخ باندې د یو بنده په عملنامه کې ګناهونه ډېر زیات دي الله تعالی دا اراده ولري چې د دې بنده د عملنامې څخه زه دا ګناهونه لرې کړم او د دې عملنامه ورصفا تاسو ګورئ ډېره درنه خبره ده چې الله تعالی د یو بنده سره محبت روانوي الله تعالی د دې انسانانو دپاره در مور و پلار در ټولو کائناتو ډېر مهربانه ذات دی د انسان په دنیا کې څه حیثیت دی د انسان په دنیا کې څه قیمت دی د انسان په دنیا کې څه استعداد دی چې د انسان و محبت ته په دنیا کې بل انسان نه تیاریږي لیکن چې د ټولو کائناتو رب دی هغې دا فیصله کړې ده چې زه د بنده سره محبت راغنم او یا هغې دا فیصله کړې ده چې زما بنده بې لارې دی زما بنده ګناهګاره دی او زما بنده زما څه ورک دی او زما بنده زما څه لرې دی زه دا خپل بنده برته خپل ځان ته رانږدې کوم نو دې وخت کې الله تعالی پر هغې بنده باندې حالات لږ ستړي کښېږدي کله بیماري و ناجوړي ورباندې کښېږدي کله پر هغې باندې مسکنت و غربت کښېږدي کله پر هغې باندې بله حادثه و واقعه راولي پر هغې باندې پریشانۍ او مصیبتونه پی در پی را روان دي او چې کله را روان سي دا مصیبتونه پر ده باندې دی په دې مصیبتو کې همیشه خپل رب ته متوجي ګورئ مصیبتونه پر انسان باندې خامخا راځي دنیا د مصیبتو ځای دی لیکن همیشه مصیبتونه نه وي
کله کله پر انسان باندې مصیبت راځي او کله د هغې په بدل کې پر انسان باندې راحت راځي. نو چې کله پر انسان باندې مصیبت راغلی او کله پر انسان باندې ستړی راغله نو د مصیبت په وخت کې خپل رب ته متوجه کېدل او دا عقیده ساتل چې دا مصیبت پر ما باندې زما رب راوستلی دی او د دې مصیبت حل به هم زما رب کوي. او چې کله نعمت الله درکړي د ځان کمال یې مه بوله، دا د الله تعالی د طرفه یو عطیه او فضل بوله، پر دې باندې د الله تعالی شکر ادا کول. نو چې کله پر هغه بنده باندې مصیبتونه پی در پی را روان سي، هغه بنده د دې مصیبتو په وخت کې خپل رب ته متوجه سي، هغه لاس پورته کړي یا ربي یا ربي یا ربي، د خپل مصیبت د حل غوښتنه د خپل رب څخه کوي. ملایکې چې کله د اواز واوري نو ملایکې په خپل مابین کې سره وایي چې دا خو ډېر ولد او ډېر اشنا اواز دی او دا اواز موږ همیشه اورو او دا اواز همیشه د خپل رب سره په هر حالت کې رابطه کوي. نو د هغې د اشناوالي په وجه، د هغې د ولدوالي په خاطر د ټولو ملایکو سردار حضرت جبرائیل علیه السلام دی. حضرت جبرائیل علیه السلام ته وایي چې ته د دې مظلوم بنده اواز یو ځل خپل رب ته ورسوه. حضرت جبرائیل علیه السلام د هغې اواز خپل رب ته پیش کړي. یا الله پلانکی بنده په غم کې دی، یا الله پلانکی بنده په مصیبت کې دی، په ناجوړي کې دی، پر پلانکی بنده باندې داسې ستړي ورځې دي او د هغې ستړو ورځو د حل دپاره یا الله ستا په دربار کې خواستونه کوي یا ربي یا رب. الله تعالی حضرت جبرائیل علیه السلام ته یې پرېږده، زما بنده څو زمانه په دغه حالت کې پرېږده، ما ته د دې بنده اواز اورېدل ښه خوند راکوي، ما ته د دې بنده د ژړا کیفیت ښه خوند راکوي، ما ته د دې بنده پر چهره او مخ باندې اوښکې تویول ډېره مزه راکوي، زما بنده یو ځل په دغه حالت کې پرېږده. تاسو په دنیا کې ګورئ چې د سړي د چا سره محبت راسي او د هغې سره یې ډېره مینه وي، انسان ته په مزاج کې ډېره محبوبه دا وي، ډېره خوندوره دا وي چې هغې ما ته دومره متوجه چې د هغې ما ته ګوري، د هغې سترګو د اوښکې ډکي او هغې هر څه غوښتنه زما څه کوي، هغې په دې ټوله انسانیت کې زما بغیر بل څوک د ځان دپاره نه ویني. نو الله تعالی هم حضرت جبرائیل علیه السلام ته وایي دا بنده پرېږده چې یو څه یې اوښکې توسي او ما ته یې ژړا وسي او زه د ده ژړا اورم او ما ته د ده د ژړا اواز او کیفیت ډېره مزه او خوند راکوي. چې د الله تعالی په تقدیر کې څومره ورځې ورله لیکلي دي چې هغه ورځې تېرې سي، هغه بنده بیا نارې کړي یا ربي یا ربي. الله تعالی دستي ورته وایي لبیک ما تقولو یا عبدي، ای بنده اوس په خدمت کې ولاړ یم، څه غواړې؟ حضرت موسی علیه السلام د الله تعالی څخه خواست کوي یا الله چې کله نیک عمله بنده ستا حضور ته د یا ربي ندا وکړي نو نیک عمله ته ته څه جواب ورکوې؟ الله تعالی ورته وایي زه ورته هم لبیک زه په خدمت کې ولاړ یم. ورته یا الله چې کله بد عمله دا آواز وکړي چې یا ربي، هغې په حالت د مصیبت کې ګناهګاره اخته کړی دی په مصیبت کې او هغې وایي چې یا ربي، الله تعالی ورته موسی د هغې سره زما دومره محبت دی چې زه ورته هم لبیک 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 د یو بجای زه 3 واره ورته وایم چې بنده زه په خدمت کې درته ولاړ یم. نو چې کله هغه بنده لبیک یا ربي نارې کړي نو الله تعالی ورته بنده زه خو په خدمت کې یم، اوس څه غواړې؟ زما دې په عزت و جلال قسمي چې کوم شی غواړې په هغې کې به په یو کې د یو به د دروسه به د یو معامله در سره کوم، یا یې بنده چې کم څه ته غواړې زه به ځای پر ځای هغه قبلوم. که ته دا وایې چې زه بیمار یم زه به ځای پر ځای صحت در کوم، که ته وایې چې زه مسکین یم زه به ځای پر ځای تا ته مال و دولت در کوم، او که ته وایې چې پر ما د پریشانۍ او د سختۍ حالت دی زه به د هغې پریشانۍ او د سختۍ حالت در باندې بدلوم، نو یا به دا در سره کوم. لیکن ای بنده که چیرې دا نه وي نو کله کله خو ستا په حق کې دا نفع وي چې ته د آخرت شادي غواړې لیکن ستا عملنامه، ته د دنیا شادي غواړې ستا عملنامه د آخرت د شادیو څخه خالي ده. نو زما حکمت دا دی ما ته دا رامعلومېږي چې ستا دپاره د دنیا د شادۍ څخه د آخرت شادي ډېره افضله ده. نو زه ستا هغه دعا هغه اواز هغه ژړا ستا د آخرت دپاره خوندي کوم. نو بیا خو په دنیا کې هغه ستا مراد پوره نه سي ځکه زما حکمت دا یو بس بنده په دغه حال کې پرېږده، لیکن آخرت کې ستا عملنامه ډېره فارغه ده د نیکو اعمالو سره، نو زه د آخرت د عملنامې په خاطر ستا سره اساني کوم. هغې ستا ندا هغه ستا ژړا هغه ستا دعا هغه ستا اواز کول دا د آخرت دپاره خوندي کوم. یو روایت کې راځي چې کله په آخرت کې دی د خپلو دعاګانو نعمتونه وویني چې الله تعالی د دې دعاګانو په ذریعه په آخرت کې زما سره څومره اساني کړې ده.
بیا به دی دا تمنا وکړي وایي کاش کې د دنیا د حاجتونو دپاره مې یوه دعا نه وای قبله چې څومره دعاګانې مې کړي دي څومره ژړاګانې مې کړي دي د هغو ټولو عوض مې نن په آخرت کې پیدا کړی وای او په دنیا کې مې الله تعالی یو حاجت و ضرورت د دعا په ذریعه نه وای پوره کړی او بیا ورته ای بنده که چیرې دا هم نه وسي نو بیا خو زه ستا په ټولو حالاتو باندې خبر یم ډېر ځله تا ته د دې مصیبته څه مخته ډېر لوی مصیبت ګوري ته د هغې برداشت نه لرې کله پر تا باندې ډېره لو ستړې را روانه ده ته د هغه ستړي باندې صبر نسې کولی او کله پر تا باندې دومره غم را روان دی چې ته د هغه غم تاب نه لرې نو بیا دغه ستا ندا و ژړا دا ستا دعا و غوښتنه زه د هغه مصیبت په خوله کې ودروم د هغه مصیبته څه خلاص کړم نو الله تعالی ورته درې کاره به ضرور در سره کوم یا به د ژړا ځای پر ځای قبلوم دعا به د ځای پر ځای باندې قبلوم او چې څه غواړې هغه به دستي در پر کوم او که دا نه وسي بیا به دغه دعا او ژړا د آخرت دپاره درله خوندي کوم او آخرت به دې په دې آبادیږي او که دام نه وسي بیا به ستا په زندګي کې یو ډېر لوی مصیبت را رواني ته به د هغې د برداشت او د تاب استعداد نه لرې نو په دې دعا سره به زه هغې مصیبت ستا څه لرې کوم او دا دعا به د هغې مصیبت په مخکې دروم چې کله د دنیا زندګي تېره سي د قیامت میدان را ورسېږي بیا خو د قیامت په میدان کې الله تعالی په خپله پر عرش باندې متمکن د قیامت میدان را راشوسي ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية اتو پرشتو نیولی دی د الله عرش الله قیامت لرا شوس ونضع الموازین القسط الله تعالی وی د عدل ترازو زما مخته کښېښولس او د دې ترازو دوی پلې دي یوه پله در حد تیره نوراني ده چې د هغې برېښنا د انسان پر سترګو د هغې د برېښنا د انسان سترګې برداشت نه لري ځکه په هغې کې هغه نوراني اعمال تلل کېږي او دویمه پله چې ده د هغې سخته تاریکه ده او ظلمانی ده ځکه هغې پله کې بیا هغه ظلمانی اعمال تلل کېږي او د الله تعالی د عرش پښه حضرت جبرائیل علیه السلام نیولې ده هغه ولاړ دی او د ټولو څه مخکې الله تعالی لمنځو والا رامخته کړي لمنځو والا راس 18,000 اقوام د عالم ولاړ دي په دې کې 140 صفه انسانان شاوخوا پر عرش راګرځېدلي دي اول 80 صفه د پیغمبر علیه السلام امت دی او نور 60 صفه د نور ټولو امتونه دي او 1,40,000 زیاتو کم پیغمبران د الله تعالی عرش ته ولاړ دي او هر پیغمبر د خپل امتی د اعمالو ننداره کوي او چې د کم چا نیک اعمال هغې په دې نوراني پله کې ښول کېږي او چې د کم چا ستړي بېکاره اعمال هغې په دې ظلماني و تاریکه پله کې چې کله د چا نوراني پله درنه سي نو حضرت جبرائیل علیه السلام په ډېر لوړ اواز باندې اعلان کوي او د ده نوم اخي د پلار نوم یې اخي الا ان فلان ابن فلان پلانکی د پلانکي زوی قد ثقلت موازینه د نیکو اعمالو تله یې درنه سوله وسعد سعادة لا يشقى بعدها ابدا هغې د داسې نیکبختۍ سره مخامخ سو چې د دې څه وروسته بیا بدبختي نه ورته او که چیرې د یو کم نصیبه هغه ظلماني پله درنه سي د بدو اعمالو پله یې درنه سي بیا هم د هغې اعلان حضرت جبرائیل علیه السلام کوي الا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینو د هغې د نیکو اعمالو تله سپکه سوه وشقا شقاوة لا يسعد بعدها ابدا هغې د داسې بدبختۍ سره مخامخ سو چې په زندګي کې بیا دله نیکبختي نه راځي بس نو د لمانځه والا اعلان اوس چې د لمانځه د تللو دورانیه تېره سي 2 نمبر روژې والا را طلب سي د هر سړي د روژې حساب جلا جلا تلل کېږي او د هر سړي د کامیابۍ او د ناکامۍ اعلان حضرت جبرائیل علیه السلام کوي چې کله د روژې والا د حساب و کتاب دوران ختم سي نو 3 نمبر باندې زکات والا صدقات والا خیرات والا رامخته سي او ټول انبیا د خپل امت اعمال ګوري او چې کله د زکات والا ترتیب بیا پای ته ورسېږي نو 3 نمبر 4 نمبر باندې حج و عمرې والا رامخته سي د هغې اعمال تلل کېږي او چې کله دام ختم سي نو الله تعالی د دنیا هغه غریبان د دنیا هغه درپدره انسانان چې دنیا کې د هغې زندگی په مسکنت کې تیره سوې ده په بیماری کې تیره سوې ده په پریشانی کې تیره سوې ده او دنیا کې هغې حادثاتو غمونو مشکلاتو پریشانی لیدلی دي نو 5 نمبر باندې د الله تعالی عرش ته هغه ودرېږي
چې په دنیا کې په څومره ستړي رنګو باندې او په دنیا کې په څومره ستړو لباسو باندې او په دنیا کې په څومره ستړو کیفیاتو کې دي د دغه ستړو کیفیاتو سره سره د الله عرش ته د حساب او کتاب لپاره ودرېږي. الله تعالی چې د دې خپلو بندګانو الله ته څومره محبوب دي، الله تعالی چې د دې بندګانو د چهرو باندې نظر واچي نو الله تعالی دستي ملائکو ته وایي بس ترازو مرازو ختم کړي. نو بیا د ملائکو په امر باندې ترازو ختم سي. مخکینه چې به د څومره انسانانو اعمال تلل کېدل نو د هر سړي سره به کرام الکاتبین فرشتي هم راتلې، نیکو بده پړپړاو عمل نامه به ورته غوړوله. د هر سړي حساب چې به اخیستل کېده د عرق د لوح محفوظه څخه به عمل نامه راشو کېده هغه به ورته وړل کېده. چې کله غریبان راسي او درپدره انسانان او مصیبت زده انسانان راورسیږي نو الله تعالی ملائکه ته ترازو ختم کې د دې د تلل نور ضرورت نشته، الله په امر سره ترازو لري. ملائکه چې د هر سړي مخ ته خپل پړپړه غوړي الله تعالی ورته بس پړپړې غوړولو ضرورت نشته. الله تعالی د دې خلکو سره بیا الته حساب نه کوي، نه د دې خلکو عمل نامه ګوري او نه دا خلق ترازو سره مخامخ کیږي او نه دا خلق د حساب و کتاب سره مخامخ کیږي. الله تعالی ملائکه ته وایي چې دې خلکو ته به حساب او به کتاب جنت دی، د دې سره نور حساب و کتاب نشته. د قیامت د میدان سره دا خلق سیده جنت له بیول کیږي. او دی چې کله راسي جنتو ته نو د جنت دروازه وټکوي چې د جنت دروازه دې را خلاص شي. د جنت چې کومه فرشته ده هغه مالک فرشته ده، هغې دستي ورته رضوان فرشته د مالک د جهنم ده. نو رضوان فرشته ورته وایي چې در اوسه خو د قیامت په حساب میدان کې حساب و کتاب نه دی ختم شوی، تاسو څنګه راغلاست؟ نو هغه ورته وایي زموږ رب زموږ سره وعده کړې ده او زموږ د رب زموږ باندې نن احسان دی او زموږ د رب زموږ باندې نن رحم دی، موږ د خپل رحم په ذریعه باندې ځکه الله تعالی موږ ته دا ویلي دي او دنیا کې هم په قرآن کې راته ویلي دي انما یوفی صابرون اجرهم بغیر حساب. چې کوم چا باندې ما مصیبت راوسته ستړې مې راوستله هغې پر دې مصیبت باندې صبر وکړي د هغې سره بیا زما حساب و کتاب د قیمت په میدان کې نسته. نو بیا به هغه رضوان فرشته د الله تعالی سره رابطه وکړي لکه د الله تعالی نظام حکومت داسې دی. بیا به الله تعالی ورته وایي چې دا خلک برحق دي، د دې وینا صادقه ده، بس ما د دې سره د حساب و کتاب معامله نه ده، دې ته به بې حسابه جنت ورکول کېږي. بیا د ټولو څه مخکې دې خلکو ته د جنت دروازې ورخلاصېږي. چې کله به پیغمبر علیه صلات وسلام دا بیان وکړي نو بیا به پیغمبر علیه السلام د هغې څه وروسته دا آیات وایي انما یوفی صابرون اجرهم بغیر حساب. دې صابرینو سره د حساب و کتاب معامله نشته. زه دا وایم چې دنیا خو د امتحان ځای دی او دنیا کې امتحانات خامخا راځي. الله تعالی دلته یو څو ورځې موږ انتظار کړي د امتحاناتو دپاره، لیکن امتحاناتو حل د امتحاناتو څخه ګټه اخیستل او د امتحاناتو په ښه طریقه پر ځان باندې تېرول د هغې طریقه دا ده چې سړی پر دې امتحاناتو باندې صبر وکړي، د الله تعالی پر فیصله باندې د الله تعالی پر قضا باندې خپله رضا ښکاره کړي. بس زه په راضي یم. ګوره یو صبر کول دي، یو د انسان په مزاج کې صبرېدل دي. پر صبر کولو باندې د الله تعالی د طرفه ډېر غټ اجر او ثواب دی او پر صبرېدلو باندې د الله د طرفه یو شی نشته. د دې دوه ډېر فرق دی. صبرېدل څه ته وایي، صبر کول څه ته وایي؟ صبرېدل دې ته ویل کېږي چې پر انسان باندې تکلیف و حادثه الله تعالی کښېږدي نو دی خو خپل غم ښکاره کړي، خپله بې صبري ښکاره کړي، خپلې شکوي و شکایتونه وکړي، د خپل سر ویښتان وشکوي او خپل ګریوانونه څیرې کړي چې څه یې په وس اوسو هغه وکړي، لیکن د بنده په وس کې څه دي؟ او چونکې اخر په دې باندې دی نا امیده سي زما په وس کې خو هېڅ نشته. نو چې کله کال تیر سو، میاشته تیره سو، څو ورځې تېرې سوې، بغیر د صبر بل د علاج دی نه لري، نو دی ضرور صبر کېږي. دې ته وایي صبرېدل او پر دې صبرېدلو باندې د الله د طرفه څه اجر نه وي. دویم چې دی هغه صبر کول دي د الله تعالی د طرفه چې لوی ثواب راځي انسان ته پر صبر کولو باندې راځي. چې کله مصیبت رالی، غم رالی، ستړی راله، تاوان و حادثه راله، نو د هغې په مقابل کې خپل رب ته متوجه کېدل او دا عقیده ساتل چې زه د الله تعالی مخلوق یم، موږ د الله تعالی مملوک یو،
چې کوم حالات پر دې باندې قدرت الله تعالی لري، چې کوم حالات پر ما باندې راوستلي دي، په دې کې حکمت الله تعالی لري. اوس که زه په دې حکمت پوهېږم که نه پوهېږم، که زما علم د دې حکمت انجام ته رسیږي که نه رسیږي، خو زما دا عقیده ده چې دې کار کې الله تعالی حکمت لري او الله تعالی پر ما باندې در مور و پلار ډېر مهربانه دی او په دې کې الله تعالی زما نفع او خیر یې دی. نو په دې خاطر زه به پر دې باندې صبر وکړم. دې ته صبر کول ویل او د الله تعالی د طرفه چې انسان ته ډېر اجر او مزدوري ورکول کېږي، هغه پر صبر کولو باندې ورکول کېږي، پر صبرېدلو باندې نه ورکول کېږي. ځکه دا عقیده ساتل چې د الله تعالی د طرفه چې څومره مصیبتونه راځي، هغې باندې الله تعالی د بنده ته ضرور ګټه ده. په دې کې د بنده اجر دی، په دې کې د بنده ثواب دی. لوی لوی مصیبتونه خو څه کوي، دنیا کې پر خلکو باندې غټې غټې ستړي راځي، لیکن چې هر څومره کشنی مصیبت پر انسان باندې راسي، دې کشنی مصیبت کې الله تعالی د دې بنده اجر او ثواب یې دی. تاسو ګورئ میږی چې په سړي غاښ جکي، د دې به څه تکلیف پر دې مځکه باندې یو د خاشې ازغی چې د سړي په بدن باندې جګ سي، پر دې به څه تکلیف. لیکن دې باندې هم زموږ عقیده دا ده چې الله تعالی دې بنده ته اجر او ثواب ورکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی چې کله یو بنده باندې الله تعالی بیماری و ناجوړي کشي او دی په دې بیماری کې صبر وکړي، الله تعالی ته متوجي سي. عقیده یې دی چې زما رب زما په دې ناجوړي باندې صفا کوي او زما رب د دې ناجوړۍ په ذریعه باندې زما ګناه رژوي او د دې ناجوړۍ عوض الله تعالی ماته د جنت په نعمتو، د جنت په صحتو باندې راکوي. او چې کله دی د ناجوړۍ سره پورته سي، بیا خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي دی عجیبه صفایي، لکه د باران په څاڅکو چې د واورې یو څاڅکی راځي، نو هغه د واورې څاڅکی چې راسي، هغه د مځکې د څاڅکي څخه ډېر صفایي. او پر مځکه باندې چې کوم اوبه دي، هغه اوبه د واورې د څاڅکي هغې در دې ډېرې خوږي. نو بیا دی الله تعالی ډېر صفا کوي او دی الله تعالی ته ډېر خوږ او ډېر قریب او ډېر محبوب بنده وګرځي. حضرت عایشه مبارکه ناسته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره، کور کې د شمع د څراغ زمانه ده. نو هوا راله د حضرت عایشه رضی الله عنها د کور څراغ مړ سو. چې کله مړ سو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته انا لله و انا الیه راجعون. حضرت عایشه مبارکه ورته د الله رسوله دا خدا سي کلمه ده چې خلک د غم او د مصیبت په وخت په دې نیت باندې وایي چې پر دې غم او مصیبت به الله تعالی ماته اجر او ثواب راکړي. اوس دلته څراغ مړ سو، ته پر دې باندې دا کلمه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته یا عایشه، که لږ مصیبتي، که ډېر مصیبتي، که کوچنی مصیبتي، که لوی مصیبتي، که په هر شکل باندې چې د الله تعالی د طرفه پر بنده باندې رالی او بنده چې کله سره هغې باندې صبر وکړي او دا کلمه ادا کړي، الله تعالی پر هغې باندې بنده ته ضرور ثواب ورکوي. نو ستاسو څه خیال دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کور څراغ مړ دی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر څراغ باندې سړي ته ثواب ورکوي چې د کومو والدینو د کومو ورو پلاره سره د بچي څراغ الله تعالی مړ کړي او هغې ځینې واخلي، پر هغې به څنګه اجر نه ورکړي. چې کومه مور هغې بوره سي او بې بچي سي او د بچي څراغ یې در خاورو لاندې سي، هغې ته به الله څنګه اجر نه ورکړي. چې کومه زنانه د هغې د سره سره د خاوند څراغ ولاړ سي او چې د کوم خاندانه سره د خپل پلار څراغ ولاړ سي، او چې کله د دې کم مصیبتونه پر انسانانو باندې راسي چې د کور پر یو څراغ باندې الله تعالی انسان ته ثواب او اجر ورکړي، نو پر دې مصیبتونو به الله تعالی انسان ته څنګه اجر نه ورکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته ناست، ورته صحابو تاسو خو ټوله دا غواړئ چې موږ ته الله تعالی صحتمنه زندګي راکړي. ورته شاید ستاسو به د ټولو دا تمنا وي. صحابه ټول ورته ویل د الله رسول هر سړی دا غواړي چې ښه صحتمنه زندګي، تندرست او جوړ او په صحت او عافیت کې زندګي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته دنیا کې صحت پیدا کول دا خو د الله نعمت دی او د دې باید چې سړی شکر ادا کړي. ورته لیکن زه دا وایم چې کله کله بیماری چې پر انسان باندې راسي دا هم د الله تعالی رحمت دی، ځکه د بیماری په ذریعه باندې الله تعالی د بنده خپل ځان ته متوجه کوي. د صحت په زمانه کې خپل رب ته سړی دومره زارۍ نه کوي لکه په بیماری کې. د بیماری په ذریعه باندې الله تعالی د دې بنده ګناهونه معافوي او د بیماری په ذریعه باندې الله تعالی د بنده ځان ته رانږدې کوي. نو ای صحابو، زه خو دا وایم چې کله کله بیماری هم د انسان لپاره ډېر لوی رحمت دی.
نو دنیا کې الله تعالی پر انسانانو باندې امتحانونه راولي، خو د امتحانو بهترین علاج هغې په زندگی کې په مزاج کې صبر اچول او په زړه کې دا عقیده ساتل چې دا حالات او دغه بیماری او دا مشکلات دا به زما د ګناهونو د مغفرت ذریعه وي. او د الله تعالی د قرآن کریم په دې آیات کې او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په احادیثو کې د انسانیت دپاره د تسلی ډېر لوی عبرت دی. بیا خاص کر زموږ او ستاسو پر سیمه او پر علاقه باندې چې نن سبا کوم حالات روان دي، انسانان د مشکلاتو سره مخامخ، چا باندې د روزګار ډېرې نیستي ده او چا باندې د رزق کمې ده او پر چا باندې سیلابونه دي، پر چا باندې بارانونه دي، د چا په سیلابونو کې جاني نقصانان دي، د چا مځکې ختم، د چا پټي ختم او د چا ټوله میوه ختمه، د چا ټوله سرمایه ختمه. نو دې حالات خو الله تعالی راوستلی دي، د دې حالاتو بدلون دا د انسان په وس کې نه دی، لیکن که یو سړی دانای عقلمند دی هغې دغه حالت د ځان دپاره د آخرت د دوستګۍ ذریعه جوړولی شي چې دې حالاتو باندې صبر کول او په دې حالاتو کې دا عقیده ساتل چې شاید زموږ په اعمالو کې کمزوري وه او د دې اعمالو بدله چې الله تعالی موږ ته په جهنم کې راکولی دا ډېره ستړې وه. اوس هم الله تعالی زموږ سره وسیله وکړه، الله تعالی موږ سره رحم وکړي چې زموږ د بدعملۍ سزا الله تعالی په دنیا کې راکړه، ځکه د دنیا سزا د آخرت د سزا په مقابل کې ډېره سپکه ده. نو په هر حالاتو کې که غم دی، که پریشانی ده، که مصیبت دی، که سیلاب دی، که تنګي ده، په دې ټولو حالاتو کې خپل رب ته متوجه کېدل او دا د خپل آخرت د نفع دپاره او د خپل آخرت د اعمالو د ذخیرې یو ذریعه جوړول او د الله تعالی د طرفه د جنت د پیدا کولو امید او تمه درلودل. ځکه انسان داسې دی چې په یو حالت کې به هم د خپل آخرت څخه نه غافله کیږي، که د سختۍ حالت دی، که د اسانۍ حالت دی، که د حکومت حالت دی، که د رعیت حالت دی، که د مالدارۍ حالت دی، که د مسکنت حالت دی، د الله تعالی د آخرت او د الله تعالی حضور ته د پیښېدلو څخه به سړی په یو حالت کې نه غافله کیږي. یو روایت کې راځي چې کله د قیامت میدان جوړ سي نو بعض انسانان به الله تعالی را مخته کې د هغې په اعمالو کې به ډېر کمی، نو هغې ته به الله تعالی وایي چې تاسو ولې زما په دین کې کمزوري کړې ده، ولې مې په اعمالو کې کمی دی؟ نو هغې به ډېر ځله د حکومت او سلطنت بانه پیش کړي. الله په دنیا کې د مسلمانانو حکومت او په دنیا کې سلطنت او په دنیا کې دومره مصروفیت د هغې په وجه کمی راسه سوې ده. په ټوله اقوامو د عالم کې به دستي الله تعالی حضرت سلیمان علیه السلام را طلب کړي او هغه سړي ته وایي چې ستا سره به لوی حکومت که به د سلیمان علیه السلام سره لوی حکومت، ستا به ډېر مصروفیت و د مځکې پر مخ که به د سلیمان علیه السلام چې د هغې حکومت پر مرغانو پر حیوانانو پر ټولو چلېدی او د هغې په ژبه باندې دا ټوله مخلوقات پوهېدل او هغې دې ټولو ته هدایت بیانوي او دا ټوله به پر لار سمول. نو بیا به هغه سړی لاجواب شي د سلیمان علیه السلام. بعضې به بیا داسې انسانان چې هغې به په دنیا کې د اعمالو د کمی بانه د الله تعالی په حضور کې د خپلې کمزورۍ پیش کړي، الله زه ډېر کمزوری بنده وم او زه د بل در لاس لاندې وم، زه د بل مزدور وم او زه د بل د خبرې پابنده وم او زه په جیل کې وم او زه په داسې حالاتو کې وم، یا الله زما څه په عبادت کې کمی سوی دی. نو به طور حجت به دستي په ټولو انسانیت کې الله تعالی حضرت یوسف علیه السلام را تلاش کړي. ورته یوسف علیه السلام به ډېر د خلکو در لاس لاندې وي که یوسف علیه السلام چې د هغې زندګي په جیل کې روانه او د یو غلام په شکل ده، لیکن هغې د دې زندګۍ سره سره زما په دین کې زما په اطاعت کې یوه ذره کمی نه دی کړی، تا څنګه کمی کوې؟ نو بیا به هغه سړی هم لاجواب وي او بعضې خلک به هغې په دنیا کې د مسکنت او د غربت بانه پیش کړي، الله زه دومره مسکین وم، دومره غریب وم چې ما د عیال نفقه برابرولی نه سوه او د هغې په خاطر زما څه په عباداتو کې ډېر کمی و. الله تعالی به حضرت عیسی علیه السلام را طلب کړي. حضرت عیسی علیه السلام باندې په ټولو انبیاو کې د غربت زندگی تیره سوه. ورته دې نبي ته تاسو ګورئ، د دې زندگی ګورئ، د دې دومره غربت او مسکنت سره دې زما په دین کې ولې کمی نه کوئ؟ بعض انسانان به د بیماری و بانه پیش کړي چې زما بیماری و، زه ناجوړ وم، زه د ولاړې نه وم، زه د څه نه وم، زه د څه نه وم.
الله تعالی به په ټولو اقوامو د عالم کې به طور حجت حضرت ایوب علیه السلام را پیش کړي. حضرت ایوب علیه السلام 18 کاله په بیماری کې پروت. حضرت ایوب علیه السلام د بدن ټول اندامونه وشوړېدل، سوا د ژبې او د سترګو څخه بغیر بلې ټول اندامونه ختم شو. لیکن الله تعالی ورته وایي که چیرې د بیماری په وجه چا په عبادت کې غفلت کولی، ایوب علیه السلام به کړی. ایوب علیه السلام ولې نه دی کړی؟ ما درته ویل که د مسکنت حالتي، که د مصیبت حالتي، که د غمونو حالتي، که د حادثاتو حالتي، که د سیلابونو حالتي او که د نورو پریشانی حالتي، د آخرت څخه په یو حالت کې باید سړی غافل نه سي. ځکه په دې بهانو باندې، په دې خبرو باندې د قیامت په میدان کې د الله په حضور کې نه سړی خلاصیږي، نه سړی ځان خلاصولی سي. نو مصیبت چې راځي دا خو د الله تعالی فیصله وي او د انسان په وس کې د الله تعالی په فیصله کې بدلون هیڅ کله نه وي. نو انسان کوشش دا وکړي، د انسان دانایي دی چې د دې مصیبت څخه د آخرت نفع او ګټه واخلي او دا د خپل ځان د ګناهونو چې کم څوک په ګناه کې د زندگی په کار دا د هغې د ګناه څخه توبه وکاږي، چې کم څوک ګناه ځینې سوې ده هغه د خپل ګناه د مغفرت ذریعه وګرځوي چې دا زما د ګناهونو مغفرت الله تعالی په دې کوي چې دا مصیبت پر ما باندې کښې شوی، شاید زما په عمل کې کمزوري وه، الله تعالی د دې په ذریعه باندې زما د عمل صفایي کوي. پیغمبر علیه السلام حضور ته یو زنانه راله، بوډۍ زنانه ده او راغلې د یمن څخه ده. پیغمبر علیه السلام ته چې کښېنستله ورته یې د الله رسوله دعا راته وکړه، ډېره بیماره یم چې الله تعالی صحت راکړي. پیغمبر علیه السلام ورته دا دعا درته وکړم چې الله تعالی صحت درکړي، او که دعا درته وکړم چې د دې ناجوړۍ بعوض الله تعالی په جنت کې درکړي. که دا غواړې زه به دعا درته وکړم دنیا کې به الله تعالی صحت درکړي، لیکن د دنیا زندگی ډېره مختصره ده چې ته جوړه سې، ته روغه سې، نو ته به یې څه ورځي. لیکن که چیرې دعا درته وکړم چې د دې عوض الله تعالی په جنتو کې درکړي، د جنت ډېره اوږده زندګي ده، د جنت ډېر اوږده نعمتونه دي، هغه بیا ژر نه ختمېږي. هغه بوډۍ چې کله د پیغمبر علیه السلام خبره واورېدله یو ساعت کې یې ساه ونیوله، باره ورته یې د الله رسوله دنیا اسیم تېرېږي، که په ښه حالت کې دم روانه ده، که په بد حالت کې ده هم روانه ده. که څوک بادشاهانو پر هغې باندې هم تېره سوه، که څوک ګدایانو پر هغې باندې هم تېره سوه، که د چا روغ صحتونو هغې باندې هم تېره سوه، که څوک په بیماري کې و پر هغې هم تېره سوه. نو ورته د دنیا زندگی تېره ده، بس دعا راته وکړي چې الله تعالی د دې نعمتونو بدله، د دې بیماریو بدله د جنت د نعمتونو په شکل راکړي. نو پیغمبر علیه السلام بیا هغې ته د جنت دعا کوي. نو یوه خبره ده چې مصیبت کله رالی پر مصیبت باندې صبر کول، او دویمه د خپلې عقیدې او د خپل زړه د تسلی دپاره خپل تقدیر مخته ایښول. ځکه چې الله تعالی انسانان پیدا کوي د مځکې او د اسمانو د پیدایش څخه 50,000 کاله مخکې. دې کائناتو کې صرف اوبه دي او د دې اوبو پر سر باندې د الله تعالی عرش دی. نه مځکه سته، نه انسانان سته، نه اسمانونه سته او نه غرونه سته او نور مخلوقات نسته. انسانان د دې څخه الله تعالی بیا 50,000 کاله بعد پیدا کوي. دې وخت کې د ټولو څه مخکې الله تعالی قلم پیدا کوي. الله تعالی دستي ورته اکتب ویلیکه، هغه ورته ما اکتب څه ولیکم؟ الله تعالی ورته اکتب ما هو الی الابد، چې در ابده پورې سمې خبرې د مځکې پر مخ پیچېږي نن یې لا ولیکه. نو بیا چې څه تیرې سوي دي قلم هغه ولیکلې، او چې څه در قیامته پورې پیښېږي قلم هغه ولیکلې. دا د الله تعالی هغه الهي نقشه و، قضایي نقشه و، دا جوړه سوله، او دا نقشه دستي د دفتر په شکل لوړه الله تعالی په لوح محفوظ کې کښېښوله. د هغې څه وروسته الله تعالی فیصله دا وکړله چې رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمونه هم پورته سو، صحیفې ورقې هم نورې ډکې سوې. د دې بعده چې الله تعالی څه لیکلي دي هغه به خامخا کېږي، چې الله تعالی څه فیصله کړې ده هغه به د مځکې پر مخ نافظه کېږي. نو بیا چې کم حالات راغلي دي خپل تقدیر مخته ایږده. د تقدیر معنا دا ده، دا عقیده ساته چې کومه ستړې ماته راپېښه ده، که د مرګ په شکل ده، که د ژوند، که د مسکنت، که د غربت په شکل ده، په هر شکل چې کوم حالات پر ما باندې راځي دا زما د پیدایش څخه 50,000 کاله مخکې الله تعالی لیکلي دي، او دا د الله تعالی په آسماني قلمونو باندې لیکل سوي دي، دا د الله تعالی په آسماني دفترونو باندې لیکل سوي دي. ثبت سوي دي
که زه ځان مړ کم، که زه ورځ شپه سره یوه کمه، او که زه اسمان هم ځکه سره یوه کمه، زه مسلمان یم. زما د الله په ذات قسم دی که دا یو بیشته قدر د الله تعالی د قدرت د الله د فیصلې سه یا د فیصله دې طرف ته کیږي دې طرف ته کیږي. که د سیلاب فیصله ده، که د باران فیصله ده، که د مرګ فیصله ده، که د ژوند فیصله ده، که د مسکنت فیصله ده، که د غربت فیصله ده، که د حکومت فیصله ده، که د غیر حکومت فیصله ده، دا د ټول انسانیت څخه 50,000 کاله مخکې الله ډېرې وختي لیکلي دي. او د دې آسماني نقشه جوړه سوې ده چې د مځکې پر مخ باندې څه پیښیږي دا پر آسماني نقشه برابر پیښیږي. نو دویم چې کله د مصیبت په وخت کې سړی د هغې آسماني نقشې لحاظ کول، هغه په دماغ کې راګرځول او د هغې په ذریعه باندې په دې خپل غم کې لږ سپکاوی راوستل. لکه دا ثابته خبره هم د پیغمبر علیه صلات وسلام روایت حضرت ام سلمه رضی الله عنها را نقل کوي، زموږ د مؤمنانو مور ده. هغې وایي د خیبر په موقع باندې پیغمبر علیه صلات وسلام ته د بزي په غوښو کې یو یهودي زنانې زار ورک، او چې کله کال به تیر سو دوباره به هغه ورځې رالی، نو په هغه ورځو کې به هغه زهرو پیغمبر علیه السلام ته ډېر تکلیف ورکوی. پیغمبر علیه صلات وسلام به پر هغه موقع باندې دستي یاده کله، ولګورئ دا نن چې زه د زهرو کم تکلیف محسوسوم دا هغه زهر دی، دا هغه فیصله ده، او دا زما د زهرو هغه خوراک دی چې زما د پیدایش 50,000 کاله مخکې الله ماله لیکلي ول. او زه د الله تعالی په هغه فیصله راضي یم، او ما د الله تعالی پر هغه فیصله باندې اطمینان او امنا ښکاره کړې ده. د الله تعالی په هغه فیصله کې زه هیڅ چونو چرا نسم کولی، ځکه دا زما د پیدایش 50,000 کاله مخکې لا لیکل سوې وه. نو دې فیصله کې به زما نفع په دې کې به زما ګټ. نو مقصود مې دا دی چې کله غم رالی دوی و درې خبرې د هغو ډېر لحاظ کول. یو پر هغه حالاتو باندې صبر کول، دا به د مؤمن عقیده وي. او دویم د الله تعالی تقدیر مخته شول چې دا زما په تقدیر کې لیکلي خبرې دي. او دریم دغه مصیبت او دغه حادثه او غم د خپل ځان د ګناه څخه د راګرځولو یو ذریعه چې شاید زه ډېر بد عمله یم، ګناهګاره یم، الله تعالی چې دا خبره راوسته ما د ګناه سره راګرځي، یا شاید زما سره په تېره زمانه کې ګناهونه ډېر سوي دي، الله تعالی زما سره محبت ساتي او د هغې په حالاتو په خاطر الله تعالی زما عملنامه د ګناه سره صفا کوي. نو بیا به دا د الله تعالی رحم بولې، دا به د الله تعالی وسیله بولې، او دا به د خپلو ګناهونو د مغفرت ذریعه بولې، یا به دا د خپل ځان دپاره د ګناهو څخه د راګرځولو یو ترتیب بولې. نو په دې حالاتو کې به بیا دغه مصیبتونه او دا غمونه او دا حالات پر مسلمان باندې څه سپکي، ځکه دا به د مسلمان دپاره د تسلی ذریعه وي. نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو زندگی د پیغمبر علیه صلات وسلام پر تعلیماتو برابره کړي، چې کم مصیبتونه دي، کمی حادثات دي، کمی واقعات دي، الله تعالی دې په دنیا کې زموږ د ګناهونو مغفرت وګرځي، الله تعالی دې د مرګ څخه وروسته زموږ د جنت لویه ذریعه وګرځي. الله تعالی دې دا څو خبرې قبول کړي. واخر